بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نن په پریمیر کې اووم درس ده او نن به په یو افیکټ باندې کار وکړو، د لیف کالر په نوم باندې افیکټ ده. فرض که ما سره دغه ویډیو ده او دغه ویډیو زه راخلم، دلته میډیا پینل کې ورغورځوم او له دې څخه وروسته به دا ویډیو ټایم لاین ته انتقال کوم. ګورې دا زما سره ویډیو ده، ما سره بله ویډیو کمپیوټر کې نه و، په همدې کې غواړم چې په همدغه ویډیو باندې دا افیکټ اپلای کړم. انشاءالله تاسې به پرې پوه شئ. کله مې چې ویډیو ټایم لاین ته راوړلو، اوس غواړم په دغې ویډیو باندې یو افیکټ اپلای کړم. ډېر سمپل او ساده کار ده، ولې مهم ده، په ډېرو ځایونو کې پراکټیکل بیسس په کارېږي. له دې وروسته راځم افیکټ ته. کله چې افیکټ ته راغلم، دلته موږ سره یو افیکټ دی د لیف کالر په نوم باندې. دا له مخکې نه ما سرچ کړی، تیار دلته شته، خو که نه تاسې ویډیو افیکټ ته راشئ او د ویډیو افیکټ څخه وروسته تاسې به دا لیف کالر افیکټ دلته پیدا کړئ. ګورئ د ابسولټ په نوم باندې دلته موږ سره یو فولډر ده، دې باندې کلیک کوو او له دې وروسته به راشو دلته دا افیکټ به پیدا کړو، د لیف کالر په نوم باندې افیکټ ده. لاندې به راشو تر څو موږ سره دا افیکټ پیدا شي. ګورئ دا موږ سره لیف کالر افیکټ ده. که چېرته به تاسې داسې نشو پیدا کولی، سمپل دلته ورته سرچ کې لیف کالر ولیکئ، همدا افیکټ تاسې ته راځي. زه دا افیکټ اخلم او په دې ویډیو باندې ورغورځوم. چې کله مې ورغورځوو، تاسې وګورئ دلته په افیکټ کنټرول کې چې دا موږ سره د لیف کالر په نوم باندې دا افیکټ اضافه شوی ده. ګورئ د لیف کالر په نوم باندې دا افیکټ راغی موږ سره. هر یو افیکټ چې موږ تاسې پرې کوو، که هغه ویډیو افیکټس وي، آډیو افیکټس وي، هر ډول افیکټ چې وي، نو د هغې مربوط هغه اپشنونه چې دی ټول دلته په افیکټ کنټرول کې موږ ته راځي. که چېرته تاسې سره دلته افیکټ کنټرول نه و، نو تاسې کولی شئ چې وینډو ته راشئ او د هغې څخه وروسته تاسې د دې څخه افیکټ کنټرول چک آن کړئ، نو بیا تاسې سره دا دلته اضافه کېږي. ښه، اوس خو دا افیکټ ما راوړلو او په دغې ویډیو مې اپلای مې کړه. اوس غواړم چې په دې کې تغییرات راولم. لیف کالر لکه د نوم څخه چې معلومیږي، د دې په واسطه کولی شو په یو ویډیو کې یو ساحه انتخاب کړو، د هغې رنګ څنګه کړو، لرې کړو او یا یې تور او سپین کړو. ښه، دا افیکټ اوس غواړم اپلای کړم. نو د دې لپاره زه د ماسکینګ نه استفاده کوم، ځکه کله هم چې موږ تاسې غواړو یو کالر لرې کړو، نو طبیعي خبره ده ځای به ورته جلا کوو چې د ماسکینګ په ترو کولی شو. زه راځم، فرض که ما سره دا ریکټینګل ماسکینګ دی، دا راخلم. صحیح ده. چې کله مې دا راواخیسته، غواړم چې په دې کې اوس تغییرات راولم. یعنې کولی شئ د دغه الیپس یا سرکل نه استفاده وکړئ، ریکټینګل نه استفاده وکړئ، یا خپله قلم نه استفاده وکړئ، نو هغه ستاسې خپله خوښه ده. خو زه اوس د ماسکینګ په خاطر باندې دغه ریکټینګل نه استفاده کوم. زه دا پوینټس اخلم، یو دلته راوړم او بل هم راخلم، دې ځای ته یې راوړم او له دې ځایه به دا پوینټ واخلم او دې سر ته یې راکش کوم او همدا ډول دا راخلم او دې ځای ته یې کش کوم. صحیح ده. دا به لږ دې پلو کړم. ګورئ زه اوس لیف کالر افیکټ باندې لګیا یم چې دا اپلای کړم. زه اوس داسې غواړم چې دا طرف رنګه دی، دغه طرف تور او سپین شي. ماسکینګ خو مې ورته وکړ، ځای مې ورته مشخص کړ. صحیح ده چې دغه طرف غواړم تور او سپین شي او دا طرف رنګه شي. ښه، دا اوس راځم له دې څخه وروسته دلته موږ سره اماونټ ټو ډي کالر وایي، کومه ساحه چې ته غواړې تور او سپین کړي، نو دلته دا ګورئ دا اپشن موږ اخلو او له دې ځایه دا تور او سپین کوو. دا ورته زیاتوم. ګورئ مکمل ما څنګه که تور او سپین مې که بلیک اینډ وایټ شو. صحیح ده. یعنې رنګ مې ورته خراب که. دې پلو یو رنګ دی او دغې پلو بل رنګ دی. نو په دغه ترتیب باندې موږ تاسې کولی شو یو ویډیو څنګه کړو، ډي کالر کړو، یعنې رنګ یې څنګه کړو، بلیک اینډ وایټ کړو، رنګ یې له منځه ویسو. که چېرته به دلته دغه انورټډ باندې کلیک وکړم، دا موږ سره داسې کوي چې دغه کم طرف چې ما بلیک اینډ وایټ کړی د هغه طرف ته ځي او د هغه طرف رنګه دغې طرف ته راځي، انورټ کېږي. ګورئ بلیک اینډ وایټ دې طرف ته راغی او رنګه دې طرف. که نه غوښته کولی شي چې بیرته چک ته نه اف کړئ او دې پلو موږ سره بلیک اینډ وایټ شو، هغه طرف اوس رنګه شو. دلته موږ سره په دغې ماسک یو بله خبره هم ده. ګورئ کله هم چې تاسې ماسکینګ کوئ، نو زه دلته راځم، دلته موږ سره یو مهم اپشن دا دی، ماسک فیدر. دا اوس لس ده که نه. کله چې زه دلته ماسکینګ کوم، نو دلته دا پټه بیا ښکاري. په دې خاطر چې دا پټه بیخي ښکاره نه شي، نو تاسې به یې راشئ دلته دا فیدر نه دی، د فیدر کې به یې څنګه وکړئ، تغییرات راولئ. ګورئ هلته تغییرات پکې راځي چې بیخي داسې ښکاره نه شي چې دا ماسکینګ شوی. اوس تاسې ویډیو اپلای کوئ. دا ویډیو موږ سره ساوند هم لري، خو زه راځم داسې کار کوم، رایټ کلیک کوم او دا ان لینک کوم او له هغې څخه وروسته د ساوند انتخابوم، ساوند ورته ډیلیټوم.
اوس راځمه دا ویډیو یو ځل پلی کوم تاسو ته. دا ویډیو به زه یو ځل پلی کړم، تاسې اوس وګورئ. ګورئ دغه طرف تور او سپین ده او دغه طرف رنګه ده. نو په دغه ترتیب باندې موږ کولی شو چې د لیف کالر افیکټ څخه څنګه وکړو استفاده وکړو. دا خو هسې یو اګزامپل و چې ما تاسې ته درکړه. تاسې کولی شئ خپل هماغه پروجیکټ ته لیدلی یاست څه ډول ویډیو ایډیټینګ چې کوئ، یعنې څه رقم چې ویډیو تاسې ایډیټ کوئ، نو تاسې کولی شئ چې د دغه افیکټ نه استفاده وکړئ او دغه فیسیلیټي موږ سره د پریمیر کې شته ده. فرض کړه تاسې سره دوه ویډیوګانې وي په یو سکرین کې، یو طرف یې غواړئ چې رنګه شي او بل طرف یې غواړئ چې ساده شي، یا دوه عکسونه اوسیږي، یو ته یې غواړئ چې بلیک اینډ وایټ رنګ ورکړئ او بل ته یې غواړئ چې رنګه واوسیږي. نو دغسې تغییرات چې تاسې کله په یو ویډیو عکس کې راولئ په پریمیر کې، نو د لیف کالر په ترو دا کار کولی شو.